حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله اما بعد. محترم مسلمانان ورونو، د اعتکاف درې غټ قسمونه دي. نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت، نمبر 3 مستحب. واجب اعتکاف هغه دی چې د دې نظر ومنل شي. مثلا یو کس ووایي چې زه د الله رب العزت د رضا دپاره په خپل ځان باندې د دومره ورځو اعتکاف لازم کوم، یا څوک داسې نظر وکړي که زما فلانې کار وشو نو زه به مثلا 10 ورځې یا 20 ورځې اعتکاف کوم، نو دا اعتکاف واجب دی. نو لہذا چې د هر څو ورځو اعتکاف نظر کړی وي نو هماغومره ورځې اعتکاف به کوي. کوي نو کړو نو دا کس ګناهګار دی. دلته دا یوه خبره ذهن نشین کړئ چې د واجب اعتکاف دپاره روجه شرط ده. دا بغیر د روجې نه نه صحیح کیږي، تر دې پورې چې یو کس بغیر د روجو نه د اعتکاف نظر ومنل نو بیا هم په ده باندې د اعتکاف د ورځو روجه لازم ده. دویم قسم د اعتکاف هغه سنت اعتکاف دی چې د رمضان المبارک په آخري عشره کې اعتکاف کول سنت مؤکده علی الکفایه ده. او دریم قسم اعتکاف هغه مستحب اعتکاف دی. مستحب یا نفلی اعتکاف دی ته وایي چې یو کس په رمضان کې یا د رمضان نه علاوه په نورو میاشتو کې د لږ وخت دپاره یا د ډیر وخت دپاره جومات ته ننوځي او د اعتکاف نیت وکړي، نو دته به د مانځه جدا ثواب ملاویږي او څومره وخته پورې چې په دې جومات کې موجود وي د دې مستحب اعتکاف ثواب به ورته ځان له ملاویږي. د مستحب یا نفلی اعتکاف دپاره د زیاتې مودې څه مقدار معین نه دی. لہذا که یو کس د ټول عمر نفلی اعتکاف نیت وکړي نو هم صحیح ده. البته د کمې مودې په باره کې د علماو مختلف اقوال دي. امام محمد رحمه الله فرمای چې د مستحب اعتکاف د کمې مودې دپاره څه مقدار معین نه دی، تر دې پورې چې که یو کس د ورځې یا شپې د 1 منټ دپاره جومات ته ننوځي نو هم د اعتکاف نیت کولی شي. او همدا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ظاهر الروایت هم دی، او په همدې باندې د احنافو فتوا هم ده. نو لہذا مسلمان ته پکار دی چې د کله هم جماعت ته د مانځه یا بل مقصد دپاره ننوځي نو د نفلي اعتکاف نیت دی کوي. اوس چې تر څو پورې دی په جماعت کې وي دته به د اعتکاف ثواب ملاویږي. او د نفلي اعتکاف حاصلولو اسانه طریقه دا ده څوک چې د رمضان المبارک په آخري عشره کې اعتکاف ته ناست نه وي نو کم از کم د اعتکاف ثواب حاصلولو اسانه طریقه دا ده چې کله هم د جماعت ته د مانځه دپاره داخلیږي نو د اعتکاف نیت دی کوي، او چې تر څو پورې په جماعت کې ناست وي نو ذکر اذکار تلاوت او تسبیحات دی وایي، یا د چوپ ناست وي نو په دې سره به دته د اعتکاف ثواب جدا ملاویږي. محترمو، الله رب العزت دې موږ ټولو ته د رمضان المبارک او اعتکاف برکتونه را نصیب کړي، او په احادیث مبارکو کې چې د اعتکاف څومره اجرونه ذکر شوي هغه ټول د معتکفینو ته او ورسره موږ ته هم را په برخه کړي. وما علينا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.